تر عرش تلای پر شلدو یې دعا نزاید پزړه د مینې کې نن مسکا نزاید. نبوي سیرت درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د نبوي سیرت خپرونو ته. مسکان زاید تر عرش تلای پر شلدو یې دعا نزاید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کیدلو نه مخکې یوه ستره پیښه واقع شوه چې هغه د فیل پیښه ده. داسې پیښه چې د یوې بلې ډېرې سترې پیښې زیری د ځان سره درلود او په دې دلالت کوه چې الله رب العزت د عربو په اړه د خیر فیصله کړې ده، او دا هم څرګنده شوه چې کعبه ډیر لوړ شان او مرتبه لري چې د دنیا نورې خونې او نورې کوټې کله هم کعبې ته نشي رسېدلی. د سیرت کتابونو همدارنګه مفسرینو دا واقعه داسې بیان کړې ده چې د حبشې پادشاه ابرهه په یمن کې د صنعا په ښار کې یوه لویه کلیسا جوړه کړه او غوښتل چې عرب د حج لپاره د هغې کلیسا په لور مخه کړي، او دا یې په زړه کې نه ځایده چې مکه د خلکو لپاره د احترام او د تعظیم مقام وي او د هرې لورې ورته خلک مخه کړي. نو ابرهه دا غوښتل چې دا لوړ مقام د هغې جوړې شوې کلیسا په برخه شي او خلک مخه یمن ته کړي. ابرهه چې کله دا کلیسا جوړه کړه او د دې اصلي هدف هم دا و خلک د کعبې نه مخ واړوي او د کلیسا ته مخه کړي، نو د ابرهه دا هڅه په هغه عربانو چې د کعبې تعظیم او مینه د هغو په وینو او رګونو کې ګډه شوې وه ډیره درنه تمامه شوه. عربو د کعبې سره هیڅکله بل کور او بله خونه نشوه برابرولی. همدارنګه عربو د کعبې بدلیدل هم نشو زغملی. د ابرهه دې کار د عربو ذهنونه مشغول کړل او د هغوی د غونډو ګرمه موضوع شروع شوه او تل به یې د ابرهه د کلیسا په هکله پلانونه جوړول. نو یوه ورځ د ابرهه د کلیسا د سپکاوي په منظور د کنانې قبیلې یو سړی هغې ته ورننوت او هلته نجاست وکړ، او کومه محراب چې هلته ابرهه د هغې کلیسا لپاره جوړ کړی و، دې سړي هغه په نجاست باندې او په پلیتي باندې ولړل. ابرهه چې له دې پیښې خبر شو ډېر په غوسه شه او قسم یې وکړه چې زه به ضرور بیت الله او کعبه نړوم او خرابوم به یې. هغه جاهل او ظالم د دې نه خبر نه و چې د بیت الله خاوند الله دی، د کعبې ساتنه به الله کوي، الله به دا تباه کوي. نو ابرهه د یو لوی لښکر سره چې هغه په فیلانو باندې مجهز و حرکت وکړه مکې مکرمې طرف ته. عرب چې کله د ابرهه د دې تصمیم نه خبر شول نو دا خبره په عربو د آسماني تندر په څیر راپرېوتله. عرب ډیر په ویره کې شول. عربو د ابرهه د لښکر او د هغه د جنگ د منع کولو اراده وکړه او په دې هم پوهېدل چې موږ د ابرهه د لښکر او د هغه د مقابلې او هغه سره د جنگ کولو توان هم نه لرو. نو بیا یې د کعبې د ساتنې کار الله رب العزت ته وسپاره. عربو پوخ یقین درلود چې د کعبې رب او د کعبې څښتن به کعبه په خپله ساتي، د هغې نه به دفاع کوي. او عبدالمطلب
چې کومه سوال او جواب د ابرهه سره کړی هغه هم په دې باندې دلالت کوي چې دوی د کعبې ساتنه الله ته پریښې ده. ابرهه چې کله را روان شه مکې مکرمې طرف ته نو په لاره کې د عبدالمطلب اوښان ول. د عبدالمطلب 200 اوښان ابرهه برمته کړل، غصب یې کړل. نو عبدالمطلب راغی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی. ابرهه سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه وکړه. ابرهه د ملاقات اجازت ورکړ او د خپل تخت څخه راکوز شه او عبدالمطلب یې د ځان سره کینوه او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې ته څه غوښتنه لرې. عبدالمطلب ورته په ځواب کې وویل چې زه د پاچا څخه د خپل د هغه 200 اوښانو غوښتنه کوم چې هغه برمته کړي او غصب کړي دي. زما هغه 200 اوښان بیرته ماته وسپاري. ابرهه چې کله دا خبره د عبدالمطلب نه واورېدله نو عبدالمطلب یې په نظر کې کم راغی او دا یې ورته وویل چې ته د خپلو 200 اوښانو په اړه ما سره خبرې کوي او د هغه کور په اړه چې ستا او ستا د پلار او نیکه دین او زه یې د ورانولو دپاره راغلی یم هیڅ ته نه وایې. د خپل 200 اوښانو پوښتنه کوي هغه کور چې ستا پلار او ستا د نیکه په مشري باندې البته هغه آباد شوی دی او الله آباد کړی د هغه په اړه هیڅکله ته غوښتنه نه کوې. عبدالمطلب ورته وویل زه د اوښانو څښتن یم، کور خپل څښتن لري، هغه څښتن به د خپله کور ساتي. ابرهه چې کله د عبدالمطلب نه دا خبره واورېدله نو ابرهه وویل هیڅوک دا کور له ما څخه نشي ژغورلی، زه به ضرور روانوم. عبدالمطلب ورته وویل چې ته پوهیږې او د کور څښتن. نو قریش د ابرهه د لښکر د حملې له ویرې درو او غرونو ته پورته شول. مکې مکرمه یې پرېښودله، غرونو ته وختل او کتل یې چې الله رب العزت د هغه چا سره څه معامله کوي. څوک چې د الله رب العزت په کور او د الله رب العزت په حریم باندې تجاوز کوي. عربو انتظار ویست. عبدالمطلب او د قریشو څو کسان لاړل او د کعبې دروازې او زنځیر پورې ځوړند شول او د الله رب العزت څخه د ابرهه د لښکر د ماتولو او سپکولو دعا وغوښتله. نو ابرهه مکې ته د داخلېدلو او د کعبې د ړنګولو لپاره ځان او لښکر چمتو که. هغه فیل چې خپله ابرهه په هغه فیل باندې سور و هغه محمود نومیده، هغه فیل هم چمتو که او د مکې مکرمې طرف ته روان که. چې کله وادي محصر ته راورسېدل هلته فیل په ګونډو شو. هر څومره چې دا فیل ووهه فیل له خپل ځای نه جګ نه شو او د خپل ځای نه حرکت نه کوه. غیر د مکې مکرمې فیل به چې بل طرف ته مخ که فیل به حرکت کوه، اما مکې مکرمې طرف ته اصلا فیل حرکت نه کوه او د ځمکې نه نه پورته کېده. هغه فیل هم رب درلوده، هغه په دې باندې پوهېده. نو په دې وخت کې الله رب العزت د مرغانو یو سیل راولي چې مرغان په نامه د ابابیل ول چې د هغوی په مکوکو کې او د هغوی په پنجو کې د بحر څخه نیولې کاڼي ول. یعنی هغوی ځان سره په خپلو مکوکو کې همدارنګه په خپلو پنجالو کې د بحر څخه کاڼي راخیستي ول او په هر کافر به چې هغه را وغورځوه هغه به یې هلاک. د حبشې خلکو چې کله دا حال ولیده هغوی ویرېدل، ویرې واخیستل او په هرې لورې تیت شول، خپاره شول او په هر ځای کې به بې اختیاره راپرېوتل او هلته به مړه کېدل. د سیرت کتابونه په ځانګړې توګه ابن هشام لیکي چې په ابرهه باندې هم یو کاڼی ولګید. ځینې لښکریانو یې په زخمی حالت کې د ځان سره یمن ته روان که. نو په لاره کې د ابرهه د جسم نه بند غوښې د زخم په حالت کې پرېوتلې او چې کله صنعا ته ورسېده په ډیر بد حالت باندې هلته مړ شه. په دنیا کې هم الله په خپل عذاب کې گرفتار که، په آخرت کې به هم د الله په عذاب کې گرفتار وي. نو هر څوک چې د الله رب العزت دین ته په سپکاوي باندې راوچت شي، سپکاوي نیت باندې، او دا غواړي چې د الله کورونه او د اسلام مرکزونه وران کړي، که هغه جوماتونه وي که مدارس وي، یا د جومات او د دین په هکله خیانت کوي، الله رب العزت به داسې ذلیله او رسوا کړي لکه څنګه چې ابرهه په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړ. نن ورځ که منافقین مفسدین د مدارسو ورانول غواړي، د جوماتونو ورانول غواړي، علما همدارنګه حفاظ او طلبا په بند او په بندیخانه کې اچوي، الله به دوی سره هغه معامله کوي لکه کومه معامله چې الله د ابرهه سره کړې ده.
الله رب العزت په خپل کلام کې دا واقعه په دې توګه بیان کړې ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. الله رسول الله ته وایي آیا تا ونه لیدل چې ستا رب د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ آیا الله د هغوی شومه دسیسه شنډه نه کړه؟ الله رب العزت سیل سیل مرغان یې په دوی باندې حواله کړل. مرغانو به په پخو شوو ډبرو ویشتل او د ریبل شوو وښو په شان یې هغوی تس نس کړل. نو کله چې الله رب العزت ابرهه او حبشیان د مکې څخه نامراده او ناکامه واپس کړل، قریش د عربو په سترګو کې لا نور هم لوی شول. هغوی ویل چې قریش اهل الله دي، یعنی الله ته نږدې بندگان دي. الله د هغوی له لورې وجنګېد او دښمن یې ورته مات که. عربانو د فیل پیښه د فیل په کال باندې مشهوره کړه. ویل به یې چې فلانی د فیل په کال باندې پیدا شوی او دا د فیل پیښه انشاءالله په 1500 میلادي کال کې پیښه شوې ده. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. تر عرش تله پر شونډو یې دعا نزایه ده په زړه د آمینې کې نن مسکا نزایه ده تر عرش تله پر شونډو یې دعا نزایه ده. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د فیل په کال باندې دنیا ته سترګې غړولې دي. د حضرت عبدالمطلب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه و، د هغه 10 زمن ول او تر ټولو کشر زوی عبدالله نومید چې دا په صورت کې هم د ټولو نه ښایسته و او په ټولو کې د اخلاقو له وجې نه هم د ښایسته اخلاقو خاوند و. نو عبدالمطلب خپل زوی عبدالله ته د بني زهره د قبیلې د سردار لور آمنه په نکاح واخیسته چې په قریشو کې د نسب او مقام له حیثیته په خپل وخت تر ټولو لوړه او اوچته ښځه وه. چې کله عبدالله بیبي آمنې سره ازدواج او نکاح وکړه، واده یې وکړه، له څه مودې وروسته تېرېدلو نه عبدالمطلب عبدالله شام ته د تجارت لپاره واستوه. هلته په مدینې منوره کې مریض شه او همغلته وفات شه او دفن شه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه مور په دې وخت کې امیدواره وه او د خپل امیدواري په حالت کې داسې نښې او آثار ولیدل چې د هغې کیدونکی زوی به د لوړ شان خاوند وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوشنبې په ورځ د ربیع الاول د میاشتې په 12مه نیټه دې نړۍ ته سترګې خلاصې کړې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت هم د عام الفیل سره برابر و. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیږېده، هغه وینځه چې د بیبي آمنې خدمتګاره وه، هغه وایي چې د بیبي آمنې نه داسې یو نور راووت چې د کسرا او همدارنګه د روم قصرونه او ماڼۍ په دې باندې روښانه شوي. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیږېده، د آسمان ستوري دومره رانږدې شول چې زه ویرېدلم چې هغه ستوري په موږ باندې پرېنووځي. او د آتش پرستانو هغه آتشکده چې 1000 کاله د هغه اور لا نه و خاموش شوی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیږېدلو باندې د هغه اور خاموشه کیږي، د کسرا ماڼۍ شکست خوري. نو کله چې رسول الله وزیږېده، مور عبدالمطلب ته خبر واستوه چې لمسی پیدا شوی. عبدالمطلب د آمنې کور ته ولاړه، په لمسی یې ولیده، هغه ډیر پرې خوشحاله شو، ځان سره واخیست، کعبې ته یې وړه، د الله رب العزت حمد او ثنا یې ادا کړه او د الله څخه یې دعا وکړه او په دې ماشوم نوم محمد کیښود چې په عربي ټولنه کې دا یو نااشنا نوم و چې ټول عرب ورته په تعجب کې ول. او هغې وینځې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا ابولهب ته د رسول الله د ولادت او د تولد زیری ورکړی و، هغه هم په دې کې آزاده کړه. څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي آمنې په غېږ کې وه. خو د عربو دا عادت و چې د خپلو ماشومانو لپاره به هغوی دایي نیوله، یعنې د صحرا او د بانډو ښځو ته به هغه ماشوم سپاره تر څو چې هغوی دوی ته شیدې ورکړي. دا دې لپاره
چې هغه امراض په ښارونو کې دي د دې نه دا ماشومان محفوظ پاتې شي، او بل دا چې عربي ژبه په سمه توګه باندې یاده کړي. نو په دې اساس عبدالمطلب د خپل ګران او محبوب یتیم لمسي لپاره داسې دایي او تی ورکوونکې ښځه لټوله چې رسول الله ته شودې ورکړي، او الله دا افتخار او سعادت د حلیمې سعدیې په برخه. حلیمې سعدیه په خپله وایي، د ابن هشام سیرت لیکي چې حلیمې سعدیې د بني سعد په قبیلې کې ژوند کوه، او د بني سعد په قبیله کې ډېره زیاته وچکالي وه. نو ټولې ښځې راووتلې مکې مکرمې ته راغلې چې ځان سره ماشوم بوځي او هغې ته شودې ورکړي، او د هغه په مقابل کې دوی د پلرونو نه پیسې واخلي. نو حلیمې سعدیه هم د نورو ښځو په څیر د وچکالي په کال د خپل کلي څخه د تیخور ماشوم په لټه کې ووتله. ښځې راغلې مکې مکرمې ته راورسېدلې، هرې ښځې ځان سره ماشوم پورته که، خو ډېرو ښځو ته رسول الله وړاندې شو، لکن هیچا قبول نه که، ځکه چې هغه یتیم و او ښځو فکر کوه چې پلار یې نشته، مور او نیکه به یې موږ ته څه راکړي، او په دې نه پوهېدل چې هغه د سپوږمۍ په شان هلته پروت و او الله د هغه حفاظت کوي. هره ښځه به چې راغله چې دا ځان سره ویسي اما نه قبلوه، ځکه چې کله به خبر شو چې دا یتیم دی، د هغه د اخیستلو نه به یې ډډه وکړه، او دا به یې ویلې چې د دې پلار یې نشته، نیکه او مور به یې موږ ته څه راکړي. حلیمې سعدیې هم د اول ځل لپاره قبول نه که، خو بیا یې په محمد رسول الله باندې زړه وسوځېده، بیرته راجګ شه. الله د رسول الله مینه د حلیمې سعدیې په زړه کې واچوله، او دا ماشوم یې د ځان سره واخیست، ځکه حلیمې سعدیې بل ماشوم هم نه و پیدا کړی. حلیمې سعدیه وایي هغه اوښه چې موږ سره وه چې هغه د میاشتو شودې نه کولې، او هغه زما ماشوم چې د ولږې نه هغې ژړلې، زما په بدن کې شیدې نه وې چې هغه ته یې ورکړم، او هغه خر چې زه په هغې باندې سپره وم چې د ضعف او د کم تواني له وجې نه په لاره نشوه تلی، کله چې ما رسول الله په غېږ کې واخیست زما بدن د شودو ډک شه. رسول الله هم وخوړلې او هغه ماشوم هم وخوړلې، دواړه ویده شول. او هغه اوښه چې په میاشتو شیدې نه کولې چې هغې ته ورغلو، د هغې غلانځې هم د شودو نه ډکې وې، او هغه خره چې په لاره نشوه تلی دومره چابکه وه چې د ټولې بني سعد د قبیلې د قافلې نه مخته روانه وه. دا ټول برکات د چا نه و؟ د محمد رسول الله نه و. د حلیمې ملګرو ښځو د حلیمې سره کینه شروع کړه، او ویلې چې حلیمې ډېر مبارک ماشوم ترلاسه کړی. په بني سعد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله په داسې وخت کې پوره شول چې ورځ تر بله د الله رحمتونه پرې نازلېدل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شودو خوړلو موده پوره شوه. د نورو ماشومانو پر خلاف رسول الله ډیره وده کوله. حلیمې سعدیې محمد صلی الله علیه وسلم د ځان سره واخیست او مور ته یې راوړ. خو د څه وخت لپاره یې هغه برکات چې حلیمې سعدیې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود کې لیدلي ول، د څه وخت لپاره یې د حلیمې سعدیې نه غوښتنه وکړه چې لا هم ما سره پاتې شي. مور یې موافقه وکړه او حلیمې خپل مبارک زوی د ځان سره واپس راوړ. محمد رسول الله د معمول مطابق یوه ورځ په بني سعد کې وه چې 2 فرښتې راغلې، د رسول الله ګېډه یې ورته څیرې کړه، د رسول الله زړه یې راوویست، او هغه تشت چې هغه کې د زمزم اوبه وې د رسول الله زړه یې په هغه کې واچوه، او د محمد رسول الله زړه یې ووینځه، او هغه توره ټوټه د وینې چې د رسول الله په زړه کې وه هغه یې د دې نه لرې کړه. د رسول الله زړه یې بیرته په ځای کې کېښود او هغه ځای یې ورته وګنډه. کله ماشومانو دا حالت ولیده منډې یې کړې، د حلیمې سعدیې کور ته ورغلل او دا یې ویلې چې قد قتل محمد ووژل شو. حلیمې سعدیه چې ډېره ورخطا وه، رنګ یې زیړ وه، رامنډې کړې، محمد رسول الله یې په خپل غېږ کې واخیست او کور ته یې بوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو رضاعي ورونو سره میږې څرولې، په کلیوال اطرافي ساده او فطري چاپریال کې راویول شه. د بني سعد هغه فصیح عربي رسول الله یاده کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مینهناک او په زړه پورې ماشوم و، رضاعي ورونو ته ډېر ګران و، او رسول الله هم د خپلو ورونو سره ډېره مینه کوله. بیا څه موده وروسته حلیمې سعدیه وویرېدله د دې واقعې نه وروسته رسول الله مکې مکرمې ته راوست او خپل نیکه او مور ته یې تسلیم کړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه او د خپل مور د شفقت او د څارنې لاندې ژوند کوه. این تر دې
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر 6 کلو ته ورسید. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 6 کلو ته ورسید، عبدالمطلب، بیبي آمنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه هغه وینځه چې دوی سره وه روان شول مدینې منورې طرف ته، تر څو چې د خپل هغه فقید پلار زیارت وکړي او د هغه قبر وګوري. چې کله لاړل مدینې منورې ته، میاشتې تیره کړه، بیرته را روان شول مکې مکرمې طرف ته، نو په لاره کې د محمد رسول الله مور ناجوړه شوه. د لارې یو طرف ته رسول الله ناستی، بل طرف کې مور، او دا وایي چې یا محمد قرب الیه، ای محمده ما ته نږدې شه. رسول الله ور نږدې کېږي، د 6 کلو دی او آمنه یې په خپل غېږ کې نیسي. دلته هم آمنه هغه دعی د اجل طلبی کوي او مري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کلو دی چې مور و پلار دواړه د لاسه ورکوي، د هغو د نعمت نه محرومیږي. هلته په ابوا کې د هغه مور دفن کیږي. بیا رسول الله د خپل نیکه عبدالمطلب سره مکې مکرمې ته راځي او د خپل نیکه د شفقت او د ترحم د سوري لاندې ژوند کوي. چې کله د 8 کلو کږي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب هم وفات کیږي. نو وروسته د دې روزنه ابو طالب او رب عزت کوي. هغه به واورو انشاءالله په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. تر عرشت له پر شونډو یې دعا نزایده، په زړه د آمینې کې نن مسکا نزایده. تر عرشت له پر شونډو یې دعا نزایده، گلونه لدرنه خوب نه بلبلو بیشول، گلونه لدرنه خوب نه بلبلو بیشول، وزرونو دا بلبلو کی نڅا نزایده، تر عرشت له پر شونډو یې دعا نزایده، په زړه د آمینې کې نن مسکا نزایده، وزرونو د بلبلو کې نڅا